سلامونه نیکې هیلې احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ډریور وید زیشان. دا مهال زه ولاړ یم په بونیر کې او په بونیر کې د چنګلې په غر کې ولاړ یم د جې کې آر رستورانت مخې ته ولاړ یم. زه به تاسو سره نن د جې کې آر رستورانت د دې ټول سیټ اپ تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نو چېرته هم مه ځئ، دا ویډیو را سره پوره وګورئ. نه راځئ را سره. انشاءالله چې تاسو ته ډېر ښکلې کانې میلاویږي دلته کې او لوکیشن خو مې تاسو له اول شروعات کې درکړو او اوس چې هوټل کوم مشر دی هغه سره به میلاو شو او د هغه هوټل مشر کومې خوږې خوږې خبرې دي هغه به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکې کړو. نو راځه کیمرامینه. او ګډ ملاویږي، چیلې ملاویږي، هر یو شي غوښه ملاویږي، کړي مړې او استادان ټول سټاف ته پېښاوه نمک مانډی د دغه ځایونو کسان مې ټول دوست دي، لوکل کسان نه دي او ټول ټرین کسان دي که نه. سهولت او سروس ماروس هر یو شی به درته بالکل باقاعده ملاویږي. دلته د قانون ټسټ باندې د پېښور ټسټ په تا ته دلته ملاویږي. لنډه خبره ده تر سوړی پورې تر سوابی پورې زمونږ لکه دغه مقابلې لکه دلته کې چې کوم د مولانا شینواري دی هغې کې چې څه ملاویږي هغه دلته دا د هغې مثال لکه یو دویم برانچ ټایم دا اوس ته څه کې لیکې دا څه جوړی دا خو اوس د فرش کریم دي کیمرې دا دغه دی دا چې کوم دی نو دا په د کیرونو میرونو کې دې کې استعمالېږي نو دا موږ استعمالوو دا به موږ باقاعده راغواړو هر یو شی ورته راغواړو دا موږ په دې کې اچوو. موږ ساده کیرو دغه نه جوړو، موږ ریجنال خپل ریجونه جوړو، دغه نه جوړو. ډېر مزېدار کیرې الوا موږ د چې کیار سپیشل الوا ده هغه چې کوم دی ډېر ما خو دې مینهوالو ته په کېډوې خو تا پسې خپله فکر وکړو چې الوا یو ډېره الوا خو زه خپله تیاروم، الوا کیر زه خپله تیاروم. په تیار مخکې هر چا ولاړ استادان مو استادان دي دو استادان دي فران دي بهتران دي ټوټل 12 کسان سټاف دی سره شکر د ستاسو به انشاءالله هر یو شی د معیار مطابق جوړېږي. تاسو له به صحیح ډش کوئ دغه کې پلیټره غوښه نری غوښه وایټ هانډي ریډ هانډي اچاري پلاو هر قسم چې تا ته اویلیبل دي دلته چې څه په قسم شی راوړئ 3 ګنټې مخکې به اډر راکړئ که د روغ ګډ اډر ورکړئ نو به 3 ګنټې مخکې 3-4 ګنټې مخکې به وایي تاسو ته به هغه شی بیا بلکل په ریډیمیډ ټایم باندې ملاویږي. نو بس زمونږ غوښه چې کوم دی نو په کوکر کې چې کوم دی موږ غوښه نه پخوو، موږ چې کوم دی په کړي کې تا ته جوړو. موږ چې کوم دی تا ته 40 ټایم والو 45-50 منټه پورې ګنټې پورې ټایم والو موږ په هغې په کړي کې تا ته غوښه جوړو.
لګي اوس چې کوم دی په تیز لمر دی او ډېر مزیدار هوا لګي لکه دا به ته نه محسوس دی چې لکه ګرمي شته دی نو وزټ یې لازمي وکړئ. بس ملګرو تاسو د جهانګیر صاحب خوږې خبرې واورېدې نو انشاءالله وزټ په لازمي کوئ دې هوټل ته او دا لوکیشن تاسو له ما په دې ویډیو کې د شروعات نه درکړو نو وزټ یې وکړئ او موږ له راکړئ اجازه. الله امان.